کرکټ بورډ د شهزاد محمدي په اړه سپیناوی وکړ. سلام او مینه دوستانو، په یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. او که زموږ له چینل سره نوي یاست شوي یاست، دغه چینل درسره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ، تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. موږ هره ورځ تاسو ته د کرکټ نوي او تازه مطالب خپرو، نو هیله ده زموږ چینل سبسکرایب کړئ. محمد شهزاد د پښې د پاړسوب او د ټپ له امله له لوبډلې ایستل شوی دی. د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی محمد شهزاد محمدي د ناروغۍ او د پښې ټپ له امله له لوبډلې ایستل شوی دی، چې په اړه یې د انګلستان د لندن ښار د ویسټا د درملنې مرکز هم د خپل راپور پایله شریکه کړې. د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی محمد شهزاد محمدي د ناروغۍ او د پښې د ټپ له امله له لوبډلې ایستل شوی دی، چې په اړه یې د انګلستان د لندن ښار د ویسټا د درملنې مرکز هم د خپل راپور پایله شریکه کړې ده. په دغه راپور کې داسې لیکل شوي دي چې شهزاد محمدي په پښه کې د پاړسوب، درد او ټپ له امله نشي کولی چې د نړیوال جام په سیالیو کې ګډون وکړي، او له هغه پرته به له زیاته او شدید ټپ سره مخامخ شي. د یاد مرکز په تشخیصیه راپور کې راغلي دي د ناروغ پښه د هډوکو مایع زیاته شوې ده، چې له امله یې د ناروغ د پښې د پاړسوب له امله ګرځېدلی، چې د ده کیڼه پښه د زنګون په شاتنۍ برخه کې واقع ده. له دغه پاړسوب سره خفیفیه ټپ هم مل دی. له علامو څخه معلومیږي چې دغه ټپ د پښې د اوږې هډوکي یا د هډوکو په پای کې د سخت ټپ سبب ګرځېدلی شي، چې د لومړي ټپ امکان یې زیات دی. همدارنګه په یاد راپور کې یادونه شوې د نوموړي د پښې نښلوونکو هډوکي پایله سره کشف شوی دی، چې د هډوکو د پاسه د بل هډوکي د جوړېدو یو ډول ناروغۍ ته یې جدي ستونزه راولاړه شوې ده. نړۍ مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله، په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. د لا ښکلو او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.